د عامه روغتیا سرپرست وزیر کونړ ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت روغتیايي کمپلیکس چې د جمهوریت پر مهال یې نږدې 90 سلنه د رغونې چارې بشپړې شوې وې لیدنه وکړه. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وایي د روغتیا وزارت د نیمګړو پروژو د پایل په اړه د اسلامي امارت مشرتابه ته وړاندیزونه کړي او ډیر ژر به د کونړ په ګډون په ټولو ولایتونو کې بیا ځلې دغه کارونه پیل شي. عامل المؤمنین صاحب حفظه الله سره مجلس وکړ په دې رابطه باندې هغه تاسو پیشنهادونه راولېږئ. پیشنهاد مو ولیکه تللی دی ان شاء الله چې امید دی چې لږ وخت کې د هغې حکم راشي او د پروژې باندې شروع شي. د عامه روغتیا سرپرست وایي چې د اسلامي امارت د واکمنېدو سره د روغتیايي خدماتونو کچه لوړه شوې او لا هڅه کوي چې په هیواد کې دننه ټولې روغتیايي اسانتیاوې چمتو کړي. په افغانستان کې الحمدلله صحت بخش کې ډېر خدمت شوی دی. هغه پروژې چې د صحت په بخش کې ناتمامه پروژې دي، پوره شوې نه دي، ناتکمیله دي، اسلامي امارت هوډ لري چې دغه پروژې پوره کړي، تمامې کړي. موجوده د تعمیر هغه جوړښت چې دی د روغتون د مریضانو مشکلات نشي حل کولی، نو غوښتنه مو دا ده چې دغه 200 بستریز روغتون چې چارې تقریبا تکمیل دي په هغې باندې کار وشي او هغه تکمیل شي، نو انشاءالله د هغې سره به د ناروغانو د ګڼې ګوڼې مشکل یو څه اندازه پورې حل شي. دا یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کونړ ولایت د مرکز اسداباد سربیره په ولسوالیو کې هم روغتیايي خدمتونه وړاندې کیږي، خو په ټوله کې د کونړ د ولس غوښتنه دا ده ترڅو دغه کمپلیکس ورغول شي چې د کونړ او نورستان خلکو ته د درملنې په برخه کې ورپېښې ستونزې ورسره حل شي.